دغه درې اپلیکیشنان زه په خپل موبایل کې ډېر زیات استعمالوم او له دغو درې اپلیکیشنانو څخه تاسې هم په موبایل کې ډېره زیاته فایده اخیستلی سئ. نو دغه درې کوم اپلیکیشنان دي او تاسې کوم فایدې ځینې اخیستلی سئ نو راسئ په ویډیو کې در وښیم. نو راځو دوستانو اول اپلیکیشن ته. اول اپلیکیشن در ښیم. د دغه اول اپلیکیشن نوم د پوکټ. دوستانو دغه اول اپلیکیشن په سره به تاسې وکولی سئ په فیسبوک کې، په انسټاګرام کې، په ټیک ټاک کې، په یوټیوب کې د خپلې خوښې د ویډیوګانو لینکونه سیو کوئ. یعنې دوستانو که چیرې تاسو په فیسبوک کې، په انسټاګرام کې، په ټیک ټاک کې یا په یوټیوب کې یوه ویډیو ګورئ او اوس له تاسې سره ټیم نه وي او تاسو غواړئ چې هغه ویډیو بیا تاسې بعد کې وګورئ، نو سمپله دوستانو تاسې د هغه ویډیو په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. هلته به تاسو ته پاکټ راواړوي. پاکټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ نو د هغې ویډیو لینک به په پاکټ کې سیو سي. بیا هر وخت دوستانو تاسې خلاص واست او تاسو غواړئ چې هغه ویډیو وګورئ نو تاسو بیا سمپله په خپل موبایل کې پاکټ اپلیکیشن خلاص کړئ. د کومې ویډیوګانو لینکونه چې تاسو سیو کړي وي هغه به ټولې تاسو ته راواړوي. نو هره ویډیو چې مې خوښه وه سمپله په هغې ویډیو باندې کلیک وکړئ نو هغه ویډیو به بیا تاسو ته پلی کېږي. نو اوس راځو دوستانو دویم اپلیکیشن ته. دویم اپلیکیشن در ښیم. د دویم اپلیکیشن نوم د بریو براوزر. دوستانو دغه ډېر یو بهترینه براوزر ده. په دغه براوزر کې کله هم تاسې ویب سایټ ګورئ، یوټیوب ګورئ یا بل د خپلې خوښې سایټ ګورئ نو په دغه براوزر کې ایډ بلاکر له ځانه موجوده ده. یعنې کله چې دوستانو تاسې یو ویب سایټ خلاص کړئ په هغه ویب سایټ کې کومې مشهوریانې تاسو ته راړوي یا کله چې تاسې یوټیوب په دغه براوزر کې خلاص کړئ په هغه یوټیوب کې دوستانو د ویډیو په مابینځ کې تاسو ته کومې مشهوریانې راړوي نو دغه براوزر دوستانو هغه ټولې مشهوریانې اټومیټیک په خپله بلاکوي. نو بیا تاسې هغه ویډیوګانې په دغه براوزر کې تیز ګټلی سئ. یو ویب سایټ دوستانو تاسې په دغه براوزر کې ډېر تیز خلاصولی سئ. نه به مشهوریانې راځي نه به تاسو ته نورې کومې مسلې جوړېږي. نو اوس راځو دوستانو دریم اپلیکیشن ته. دریم اپلیکیشن در ښیم. د دریم اپلیکیشن نوم د پینګ. دوستانو د دغه دریم اپلیکیشن په سره تاسو د خپل وای فای کنیکشن معلومولی سئ چې ستاسو د وای فای سپیډ څو ده او ستاسو وای فای ته کوم کسان کنیکټ دي. هر څوک چې ستاسو وای فای ته کنیکټ وي هغه به ټول تاسو ته راواړوي او کوم کسان که ناولد وو ستاسو بې اجازې ستاسو له وای فای سره کنیکټ سوي وو نو هغه به هم تاسو ته راواړوي. سمپله په هغه باندې کلیک وکړئ نو هغه کس بیا تاسې په ډېرې اسانۍ سره له خپل وای فای څخه ختمولی سئ. نو دا دوستانو زموږ سره درې خوندور اپلیکیشنان ماته په کومنټ کې لازمي ولیکئ چې تاسې کوم اپلیکیشن ډېر زیات خوښ سو او دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښه سوي وي نو ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دغو طریقو څخه فایده واخلي. لومړی په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. خدای په امان.